ستاسو د دغې روانې ډرامې چې اوس یې تاسو جوړوئ څه مقصد لري او کوم پیغام پکې پروت دی؟ څنګه چې ما مخکې خبره وکړله چې ډرامه چې ده هغه د یو سیمې د یو وطن د یو هیواد کلتور ښیي. بل دا دی چې ډېر مشکلات داسې دي چې هغه د ډرامې په ذریعه موږ لیدونکو ته هغه مسلې په ګوته کولی شو او یو ډېر مثبته میسج یا پیغام رسولی شو. دا ډرامه چې ده نفرت ده په هم تلویزیون چې کوم پاکستان تلویزیون دی په دې باندې هر ماښام 9 بجې راځي او په دې کې ټول نه لوی چې کوم میسج دی هغه دا دی د یو ښځینه رول په دې ټولنه کې چې هغه سره څومره مشکل وي او هغه مشکل بیا ډیفرنٹ اړخونه لري. نو زه فکر کوم چې زموږ لیدونکي دا ډرامه وګوري نو هغې ته معلومه شي. خو بیسیکلی دې کې چې کوم مین پوینټ دی هغه ښځینه دي کوم چې روزانه یا په دې ټولنه کې د مختلفو مشکلاتو سره مخ دي. ډېر ښه نجیبه جانې، د خپرونې په آخري سر کې تاسو لیدونکو ته څه ویل غواړئ؟ څه پیغام ورته لرئ؟ پیغام خیر غټ خلک ورکوي، زه لا دونه لویه ښځه نه یم چې چاته پیغام ورکړم. بس دغه به وایم چې کوشش کوئ چې خپل سوچ مثبته وساتئ او د منفي سوچونو او خبرو نه ځان لرې وساتئ. هغه مثبت سوچ دی هغه به ستاسو په صحره کې، ستاسو په شخصیت کې او ستاسو په ژوند کې به تاسو ته ډېر